سلامونه ګرانو لیدونکو، هیله ده روغ او جوړ به وئ راته. نن ورځ بیا هم تاسو ته د یو نوي ویډیو سره راغلم. دغه ویډیو کې ملګرو غواړم تاسو ته د نوټ کوین نوی مایننګ نوټ پکسل په دغه کې چې موږ کار کوو یا موږ راځو دلته یو ځای رنګو او په دغه موږ ته ټوکن نه راکوي. دغه مشکل حل تاسو ته دروښیم او ستاسو مشکل درته حل کوم. نو راځئ ویډیو را سره تر پایه وګورئ. که لومړی ځل مو د چینل نه لیدنه کوئ، چینل سبسکرایب، ویډیو لازمي لایک کړئ. ملګرو موږ ته ډېر ملګري میسیجونه هم کوي پر واتساپ او ټلیګرام، وایي موږ دغه پیکزیلونه رنګو خو موږ ته په بدل کې ټوکن نه راکوي. مثلا په دا ډول زه په یو دانه کلیک کوم، ګورم رنګو مې، ګورئ ما ته 0 پوینټ یې راکړ. نو دغه ډول ملګري موږ ته میسیج کوي چې موږ ته کار کوو خو 0 پوینټ راکوي، ټوکن نه راکوي. دا مشکل چیرته د څنګه حل کوو؟ د دې لپاره باید ملګرو د دې مشکل د حل لپاره لومړی به موږ راشو دغلته ګورئ یو د تصویر نښه ده، په دې تصویر نښه باندې به کلیک واخلو. دلته دا ډول یو صفحه راوړي، دلته به په دغه بل آپشن باندې کلیک واخلو. صحیح ده. په دې چې موږ کلیک کړل دلته ګورئ مختلف ډول تصویرونه دي، ډېر زیات تصویرونه دي. په دې کې تاسو څه وکوئ، راشئ دغه د OKX صرافۍ لوګو سیده په دغه باندې تاسو کلیک واخلئ. دلته چې مو دا واخیسته ملګرو، یا مثلا زه راځم د بلوم په لوګو باندې کلیک کوم. چې په دې مو کلیک کړل دلته ګورئ سلیکټ ټمپلیټ، په دې باندې به کلیک کوئ او دا ټمپلیټ به تاسو سلیکټ کړئ. دغه د سلیکټ شولو. صحیح ده. ټمپلیټ چې مو سلیکټ کړ، اوس به بیرته دغه بټن ووهئ او بیک به لاړ شئ. بیک چې لاړئ، اوس ګورئ زه دا وړکې کوم، دلته به اوس موږ څه کوو، بیرته به د بلوم ټمپلیټ پیدا کوو. دا ګورئ دا کونج کې دغه د بلوم ټمپلیټ یا همغه د بلوم کوم ټمپلیټ چې موږ انتخاب کړو دا رانږدې کوو ملګرو. رانږدې مو کوو. رانږدې چې مو کړو دوستانو، اوس به تاسو څه کار کوئ، دلته ګورئ دغه رنګ ګورئ، دا زما سره سپین ده، په ده به تاسو کلیک کوئ، دا به سپین رنګ کوي. دا ګورئ سپین رنګ به ورته انتخاب کوئ. اوس به دلته موږ څه کوو، موږ به نور ملګرو راځو دا نور ځایان به نه رنګو. صحیح ده. دا نورو برخو کې به کار نه لرو، دا به نه رنګو ځکه موږ د بلوم ټمپلیټ انتخاب کړو. نو راځو به صرف د بلوم ټمپلیټ به رنګو، موږ ته ټوکن راکوي. زه اوس دا لږ رامخکې کوم، سپین رنګ مې انتخاب کړ. دلته ګورئ دا سپینې برخې ته بیا موږ راځو. صحیح ده. د بلوم ټمپلیټ سپینې برخې، دا تورو برخو کې به هم موږ رنګول نه کوو، صرف سپینه برخه کې به رنګول کوو. سپینه برخه کې به کومې خانې رنګو ملګرو، دغه ګورئ دا اضافي، مثلا دا ګورئ په ژیړ رنګ کې، په شین رنګ کې، په نورو رنګو کې دلته څه راځي. موږ به په دې کلیک کوو، دا به سپین رنګ ته اړو. مثلا زه په دې یو کلیک کوم، دا ګورئ 12 دانې پوینټ یې راکړو. په بله کلیک کوم، ګورئ 12 ټوکن یې راکړو، پورته هم جمع کیږي، تاسو کتلی شئ. نو دلته به موږ راځو دا مزاحمت کوونکي رنګونه دا به ختمو. دا ګورئ سپین رنګ باندې زه دا ټول کوم، صرف هغه رنګونه ملګرو چې سپین نه بیرون وي هغه به رنګو. دلته دا سپین ځای به نه وهو. صحیح ده. دغه شنی رنګ کې، ژیړ رنګ کې دغه ډول به وهو، موږ ته بیا ټوکن راکړي. نو څنګه چې مو وکتل ټوکن هم راکړل، پورته بیلنس ته هم جمع شول. نو د مشکل حل همدغه ده چې موږ به لومړی یو ټمپلیټ انتخابو او بیا به صرف مغه ټمپلیټ رنګو، بل ځای به نه رنګو. نو اوس چا چې د بلوم ټمپلیټ انتخاب کړ، صرف به همدغه بلوم رنګوي او دا نور ټمپلیټونه که رنګوي بیا هغوی ته ټوکن نه ورکوي. نو دغه د حل طریقه و ملګرو، او بالکل 100% کار کوي. تاسو کولی شئ په دې طریقه سره د په نوټ پکسل مایننګ کې خپل ټوکن ترلاسه کړئ. بیا هم غواړم هغه کسانو ته ووایم چې په دغه کې فعلا اکاونټ نه لري، اکاونټ جوړ کړئ. دا واقعا ډېره قوي پروژه ده ملګرو، او د دې تر شا د نوټ کوین لاس ده. نوټ کوین مایننګ چې هغه پروژو تر شا لاس و، ډېرې ښکلې ګټې ورکړي. لکه خپله نوټ کوین تقریبا ما خپله نږدې $200 ته وګټل. د ډاکس پروژې هم $100 راکړل. نو دغه ډول نورو کارونکو هم ډېرې ښکلې ګټې د نوټ کوین له پروژو څخه اخیستې. نو دا هم د نوټ کوین نوې پروژه ده په نوم د نوټ پکسل، په خپله د نوټ کوین په ملاتړ جوړه شوې. نو دغه هم زموږ ویډیو وه، هیله ده ستاسو د خوښې وړ ګرځي.